دا چا لیکلي تسبیح اړول ریاکاري ده که نه ریاکاري خو زړه کې تعلق سره چې ته د خدای دپاره ذکر نه کوې خلکو ته ښودنې دپاره کې شمېره به څنګه کوې ته سل ذکر شمېرلی شي دومره ذهن دې شته لس ځلې به څوک نه شمېرلی خلک رکعتونو کې غلطېږي څلور رکعته مونځ نه وکړو که درې تسبیح خو شکر دا ته شمېر ښیي که ته یو شمېر غواړې چې 33 ځلې ووایم سبحان الله 33 ځلې په ګوتو څوک ویلی شي ټیک ده ګوتې غوره دي او تسبیح دا مذکر ده آلات د ذکر دی داسې ذکر نه دی آلات د ذکر جانماز مونږ ته چې ښه دی کارپېټه چې جومات پوخ جوړ شو پخوا به کچاو اواز د سپیکر لا خو آلات دي اسباب دي پخوا به په اوښ باندې ګرځېدو او اوس په ګاډو کې ګرځو ته به وایې چې زه په اوښ ګرځم او ګاډې ګرځېدل ګناه ده تسبو باندې ذکر مستحب او فرض دی او ذکر سنت دی یا مستحب دی چې څه حکم یې دی دا د شمېر آلات دی دې کې چې صحابو په تسبو باندې په دغه باندې قجرو په هډوکو شمېره کوله او په کاڼو باندې په تار کې واچوله دا ریاکاري نه ده دا غیر مقلدین تاسو پریشانه کوي روزانه یو نوې ټوټکه خورئ چې کوم لوی مجتهد او عالم پسې نه دي پریشانه وي کله یو رسالې پسې دي کله بل لکه ګډه چې خپل کور نه پېژني کله یو کور ته دي کله بل دغه شان چې لوی عالم پسې لا نه امام ابو حنیفه صاحب پسې په اجتهادي مسلو کې پریشانه به ځان له خپې ووالي روزانه به په سر دړي او خلک هم پریشانه کوي خپل هم پریشانه د لوی عالمانو لمن نیول دې کې سکون دی اطمینان دی فاسألوا اهل الذکر ته غیر مجتهد ته مجتهد پسې خامخا ځې یو مسله کې درې قولې چې مجتهد کوم خوښ کړي ته حق پسې دی او که ته وایې چې زه خپله پوهېږم نو دا دروغ وایې دا دوکهباز دی هماغه خپل دغه پسې به ځې چې ته رساله کې درسرې وي د شر القرون خلکو پسې به ځي خیر القرون هغه اولیاء هغه تقوادار هغه عالمان چې د هغې علم او کرامتونه او عزتونه خلک مني او بادشان او اولیاء الله او لوی علما او محدثین مفسرین او پسې روان دي د هغې په اطمینان دی هغې په تسلي ده د هغې په علم او تاسو تسلي نشه ته د عالمانو دشمن او آخره به د خپل که توبه دی نو که پریشانه به د دنیا نه ځئ دا چې لیکلي د جومات پکې زاړه شوي د چنده خوشته شکر دی روانې که څوک پکې راوړي خیر دی راوځي نو وبشي انشاءالله خیر دی او ته ویلي بعض زاړه پکې دي هغه هوا کمه کوي دغه کاږه واقع دی سټاټر پکې خراب وي مخکې جومات کې بجلي باره ستار مار خراب شوی